السلام علیکم په دې هیله چې ښه یاست. که غواړئ چې په انګلیسي ژبه باندې خبرې کول را پیل کړئ، که چیرې تاسو تر دې مخکې د انګلیسي ژبې جمله بندي نه وي زده، تاسو په انګلیسي ژبه باندې جملې نشئ جوړولی، نو تاسو په دې ویډیو کې راسره تم سئ تر څو تاسو به په ډېرې اسانۍ سره هغه لاره پیدا کړې وي، هغه تګلاره مو زده کړې وي چې په انګلیسي ژبه باندې تاسو جملې جوړې کړئ. دا به یو ډېره عامه لاره وي، یو داسې تګلاره، یو داسې فورمولا چې ستاسو د انګلیسي ژبې ډېرې جملې ورباندې جوړېږي، ستاسو د انګلیسي ژبې هغه د خبرې کولو هغه لړۍ به روانېږي. نو موږ په دې ویډیو کې پر درو تورو باندې عمومي خبرې کوو. د دغه درو تورو څخه زموږ د انګلیسي ژبې هغه جملې چې موږ عموما کاروو هغه به ورڅخه جوړېږي. هغه یو اس دی، بل وی، بل سی. خو تاسو د دې درو تورو په منځ کې د جمع علامه وینئ. اس پسې جمع چې په انګلیسي کې ورته پلس وایي، پسې وی او پسې جمع یا پلس او پسې تاسو د سی علامه وینئ یا البته د سی توری وینئ. لکه څنګه چې تاسو اس وینئ، اس زموږ په جمله کې هغه کس دی چې یو کار ترسره کوي. مثلا احمد کور ته ځي یا احمد هره ورځ ښوونځي ته ځي، نو احمد یو کس دی چې کار ترسره کوي. اس خپله د سابجیکټ په معنا سره دی، سابجیکټ و فایل ته وایي، او فایل خو تاسو پیژنئ هغه کس ته وایي چې یو کار ترسره کوي. نو په دې سره اس زموږ سابجیکټ دی یا اس زموږ د یو کار ترسره کوونکی دی. د دې وروسته جمع علامه راغلې ده چې د دې سره باید یو ځای یا پلس علامه راغلې ده، پسې باید څه شي؟ وی. وی په دې فورمولې کې د ور په معنا سره ده. ور د انګلیسي ژبې لغات دی چې د فعل په معنا سره دی. یعنی احمد یو کار ترسره کوي، دغه احمد خپله اس دی یعنی سابجیکټ دی. وی په دا ځای کې ور دی یا کار ترسره کولو ته د کار ترسره کول خپله د وی په برخه کې راځي. او پسې جمع، پسې به چې جمع معنا یې ورسره یوځای کېدل څه شي؟ سی. سی هغه برخه ده چې دې ته په انګلیسي ژبه کې د کامپلیمنټ کلمه کارول کېږي، یا داسې به وایو چې سی خپله د انګلیسي ژبې د کامپلیمنټ سمبول یا لومړی توری دی. کامپلیمنټ په انګلیسي کې بشپړتیا ته وایي، بشپړونکې برخې ته وایي. نو په دې معنا چې زموږ جمله چې بشپړېږي په پای کې، نو هغه د بشپړېدونکې برخه به په سی برخه کې راځي. نو په مجموع کې موږ وایو چې احمد هره ورځ مکتب ته ځي. نو بیا داسې وایو چې احمد خو نوم سو هغه په اس برخه کې راځي. اول وایو چې احمد، پسې هغه هره ورځ چې موږ وایو هغه هره ورځ په انګلیسي کې دلته سر ته نه راځي، نو بیا موږ دا پای ته وړو، هغه د تللو کلمه را مخته کوو. احمد سی سورالی، د تللو ته په انګلیسي کې گو کلمه کارول کېږي. گو، جی او، گو، گو معنا تلل. احمد لیکو، بیا گو لیکو، او بیا د هغه برخه لیکو، مثلا ښوونځی دی چیرې ځي، هغه ښوونځي ته تلل یا هره ورځ. د هره ورځ خپله ټایم ایکسپریشن په انګلیش کې ورته وایي، د وخت اصطلاح، یا پلیس ایکسپریشن یا د ځای په اصطلاح. د هغه څه دي چې په سی برخه کې راځي. په اس کې موږ څه راولو؟ سابجیکټ، یو کار ترسره کوونکی. په وی کې چې دا کار ترسره کوي یو فعل راولو، او په سی کې هغه هره ورځ پلانکی ځای د یو کار بشپړتیا دا په سی برخه کې راولو. نو داسې وایي چې اس پر ځای احمد لیکو، اس لاندې احمد لیکو په اصطلاح، پسې د وی سره د گو لغات لیکو، گو لیکو. خو دا چې بیا په راتلونکو ویډیوګانو کې پر دې باندې بحث وکړو، دلته د گو لغات د تللو په معنا سره دي. په انګلیسي ژبې کې دا قاعده ده، کله چې د انګلیسي ژبې د ساده حال زمانې فعلونه تاسو د یوه کس لپاره کاروئ، نو هغوی ته به تاسو اس یا اس توری اضافه کوئ. نو احمد یو کس دی، د گو سره ای اس یوځای کوو. احمد goes پسې to school every day. Ahmad goes to school every day. Ahmad goes to school every day. احمد ځي هره ورځ چیرې؟ مکتب ته. نو په پښتو کې خو موږ داسې وایو چې احمد هره ورځ مکتب ته ځي.
احمد اول دی بیا هره ورځ ده بیا مکتب ته ځي هغه ځي فعل موږ پای ته راوستي خو په انګلیسي کې دا د دغه فاعل د احمد د نوم څخه وروسته د سی راځي هغه هره ورځ د جملې پای ته ځي په پښتو کې په انګلیسي کې نو داسې وایي چې په پښتو کې چې موږ وایي احمد هره ورځ مکتب ته ځي په انګلیسي کې وایي احمد ځي هره ورځ مکتب ته احمد goes to school every day. نو په دې ترتیب سره داسې وایي چې نور فعلونه کاروو احمد هره ورځ وریجې خوري احمد وملیکي په اس په ځای کې په داوی برخه کې څه لیکو مثلا موږ خوړل ته په انګلیسي کې وایو یا په خوړل ته په انګلیسي کې راځي eat کلمه راځي eat احمد eats خو راځي اس ځکه چې احمد یو کس دی دا د انګلیسي ژبې قانون دی چې د اس توري د پیل سره باید راسي احمد eats احمد خوري چې rice every day احمد eats rice every day احمد هر ورځ چې خوري وريجې خوري rice وريجې ته وایي every day هر ورځ نو په دې ترتیب سره تاسو کولی شئ د دې فرمولې څخه ښه استفاده وکړئ مثلا اول به تاسو فایل راولي اس زموږ فایل دی پسې وی کلمه موږ لرو د وی یا ور پر ځای به پیل راولي مثلا خوړل تلل کښېنستل مطالعه کول په اصطلاح لوستل نه موږ بیا دا پیل راولي د دې څخه وروسته به په سی برخه کې تاسو جمله بشپړوئ جمله به څه بشپړېږي یا به د ځای نوم یا به په اصطلاح د وخت تکراري یا ډیورو فریکونسي چې په انګلیسي کې ورته وایي بیا په راتلونکي ورباندې بحث وکړو او یا به په اصطلاح دې ته ورته نور هغه څه وي چې کامپلیمنټ یا جمله ورباندې بشپړ کېږي نو په مجموع کې زه څو جملې نورې وایم تاسو بیا نورې جملې ورباندې جوړ کړئ مثلا د اس پر ځای راولمه چې محمود اوس څه کوي محمود هره شپه مجله لولي محمود هره شپه مجله لولي نو په انګلیسي کې څنګه وایي محمود اول لیکو اس په ځای کې پسې په وی کې موږ څه لیکو لوستلو ته په انګلیسي کې ریډ وایي ریډ معنا لوستل نو اس ورسره ځای کوو ځکه چې زموږ فاعل یو کس دی دا قاعده ده د انګلیسي کله چې فاعل یو کس وي په ساده حال زمانه کې موږ اس تورې ځای کوو یا کله کله اس ځای کوو نو موږ بیا څه وایو موږ وایو چې محمود مو ولیکئ ریډ پر سره اس ځای کوو محمود reads magazine every night محمود reads magazine every night محمود هره شپه مجله لولي یا بل لغت وایي چې محمود هره د جمعې ورځ د کرکټ لوبه کوي محمود plays cricket every Friday محمود ملیکي plays لغت چې د پلی خپل لوبېدلو ته وایي اس ورځای کوو ځکه چې محمود یو کس دی نو دا په وی کې لیکو یعنې د وی پر ځای لیکو پسې د محمود پسې پلیز لیکو محمود پلیز پسې دغه سی برخه د نو ټول کرکټ لوبه کوي every Friday هر د جمعې ورځ نو په مجموع کې تاسو راځئ د دې فرمولې څخه ښه استفاده وکړئ داسې یې وکاروئ لکه څنګه چې موږ خبرې باندې وکړې لومړی اس پسې وی پسې سی دغسې نو پسې راځه نو قدرمن لیدونکو په دې هیله چې د انګلیسي ژبې بیزیک یا اساسي سټرکچر یا هغه جوړښت غالب یا قالب مو زده سوي وي چې پر همدې تګلاره باندې تاسو کولی شئ مخکې ولاړ شئ او نورې جملې ورباندې جوړ کړئ بیا هم یادونه کوو چې یوټیوب چینل یعنی د شیرزاد یوټیوب چینل تاسو د سره سبسکرایب کړئ او د ملګرو سره شریک کړئ تر څو نور هیوادوال هم د انګلیسي ژبې د زده کړې څخه برخمن شي ښه وخت ښه چارې